بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل زلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. د شپږمې اومې صدۍ یو لوی عالم شیخ الاسلام احمد ابن عبدالحلیم ابن عبدالسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه داغه سیرت بیانېدو. مخکې جمعه کې داغه د تاتاریانو سره یو غټه مقابله او په هغه مقابله کې الله هغه له فتح ورکول ذکر شو. کله چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د تاتاریانو د سرکوبۍ نه فارغ شو او بیرته دمشق ته فاتحانه شکل باندې راتللو، خلکو ته دمشق والا ته د شیخ الاسلام د راتلو حال چې ولګېدو، ټول خلق په ډیر احترام سره او په ډیر لوی استقبال سره داغه مخې ته وروتل. ځکه خلکو ته دا پته وه چې په دې جهاد کې لوی کاروایی چې وه نو هغه د شیخ الاسلام ابن تیمیه وه رحمه الله. 202 کال د هجرتو چې شیخ الاسلام دمشق ته په یو لوی عزت او د فتح په شکل باندې ورغی. د ملک چې کم باچاو السلطان الناصر
او نور چې امراء الاجناد چې کوم د جنگ مشر پوجیانو هغوی ټولو سره ډیر په عزت باندې دمشق ته ننوتل. شیخ الاسلام چې کله د تاتاریانو د فتنې نه فارغه شو نو هغه خپل زوړ کار ته بیرته هغې طرف ته میلان پیدا کو، بیرته په مسند د درس باندې کېناستو، د قرآن او د حدیث درس یې بیرته شروع. د دې سړي دا تاریخ چې څوک یې د زړه په سترګو باندې واوري او ځان پې پویه کړي، دا د انسان د دې ژوند د انقلاب یو ذریعه ګرځېږي. د تاریخ لنډ غونتې په دې ذهن کې کېنول غواړي. د غټې 4 کارنامې د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله. د دې یو غټه کارنامه دا ده چې خلکو ته توحید یا ایمان یا صحیح عقیده د قرآن او د سنت په رڼا کې خلکو ته ښودلې وه. یو یې غټ کار دا و. او د دې سره چې کوم د شرک عقایدو او د خلکو غلط رسمونه و، د دې خلکو ته سم بر علانیه پاکې خلکو ته ښودنه کړې وه چې په خلکو کې دا نقصانات پکې. ځکه وایي د ده دا صدۍ چې کومه وه نږدې وختونو کې فاطمیه حکومت او د شیعو حکومتونه، د نصیریو حکومتونه، د تاتاریانو حکومتونه او دارنګې د یهودو د صلیبیانو نږدې حکومتونه تیر شوي چې د هغې د وجې نه د ډېرو مسلمانانو عقیدې ګډې وډې شوي وي. نو یو لویه کارنامه د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا وه. او دویمه غټه کارنامه د هغه خلکو ته فلسفه یا ساینس او خلکو ته علم کلام او خلکو ته علم منطق چې دا په هغه وخت کې د خلکو ته خالص د الله کلام جوړ کړی و. د ساینسدانانو د فلاسفهو خبره به خلکو داسې منله، د ارسطو او د افلاطون او د ابن سینا او د فارابي خبره به خلکو داسې منله لکه خلکو به ویل چې دې ورته خالص وحي کېږي. شیخ الاسلام دویمه داسې کارنامه وکړله چې فلاسفهو ساینسدانانو ته د هغوی په ساینس کې د هغوی غلطیانې وښودلې. منطق والا ته یې ویلې چې ستاسو په منطق کې دومره غلطي ده، کلام والا ته یې ویلې، او خلکو په ذهن کې دا کېښودله چې د قرآن او سنت په شان، د قرآن او د حدیث په شان ته ښایسته کلام او ښایسته مزیدار خوندورې خبرې دا په یو علم کې هم نشته. دریم کار د ابن تیمیه رحمه الله لویه غټه کارنامه د هغه دا وه چې د مللو باطلو که یهودو که نصاراو که مجوسو که هر یو غلط ملت، که صوفیانو که اهل تصوفو، د دې غلطو فرقو خلکو ته د هغوی عقیدې، د هغوی حالات دا یې ورته په ګوته کړل چې په دې خلکو کې دا نقصانات د قرآن او سنت نه خلاف دي. او دریم څلورم غټه کارنامه د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا وه تجدید اسلام و فکر اسلام، چې دې مسلمانانو په دې ذهن کې اسلامي انقلاب به څنګه کېنول کېږي او د دې دپاره به څرنګې منډه وال غواړي. نو چې کله 202 هجري شوله، دی راغې بیرته په خپل جماعت مسجد دمشق کې بیرته درس او تدریس شروع. خو د هغې عالمانو یوازې درسي کارونه دا مقصد نه و چې ګنې صرف مدرسه خلکو ته وایه او نور چې څوک څه کوي هغه به کوي. ډېر لوی کاروایي چې هغه په دې خپل ژوند کې کړې ده
د توحید ډیر زیاتې خدمت یې کړې، د محمد رسول الله د سنتو ډیر زیاته، د هغه یو مؤرخ، د هغه یو سیرت نگار امام ذهبي رحمه الله د ابن تیمیه رحمه الله په باره کې لیکي واخیف فی نصرة السنة المحفوظه. امام ابن تیمیه د محمد رسول الله د سنتو د پاره دومره دي ظالمانو دردولی او یېرولی و، هر قسم ظلمونه سره خلکو کړي خو هغه به دا خبره کوله چې د محمد رسول الله په مقابله کې داسې څوک زه نه منمه چې د هغه خبره به زه ګنې قابل قبول کمه. د دې د وجې نه یو لوی عالم تیر شوی دی، ملا علی قاری رحمه الله، حنفي عالم دی. ملا علی قاری رحمه الله وی خلک د ده د حقیقت نه دي خبر د ابن تیمیه. که د امام ابن تیمیه صحیح تاریخ وی چا وکتو ومن طالع شرح منازل السائرین تبین له، څوک چې د ده دا کتاب وګوري، د ده دا کتاب چې دی شرح منازل السائرین، دا کتاب چې چا په صحیح طریقه باندې وکوتو تبین له، هغه ته به دا خبره ښکاره شي چې ابن تیمیه کانا من اکابر علماء اهل السنة والجماعه، چې ابن تیمیه د دې امت په اهل سنت والجماعت کې یو لوی عالم و، ومن اولیاء هذه الامه، چې ابن تیمیه د اولیاءو نه الله ولا د ولایت درجه ورکړې وه. سړي کې علم ډیر زیاتو، خو خپل شاګرد ته به کله کله ویلې ابن القیم ته لیس فی شیء ولیس منی شیء، زه ګورې هیڅ نیمه، زما کې هیڅ کمال نشته، همیشه دپاره به د عجز جامه په سر راچلې وه، چرته د تکبر یو لفظ د خولې نه نه رایستو. د هغې وجه داسې وه چې الله وله د قرآن او حدیث علم په صحیح طریقه باندې ورکوی. کله کله به یې خپلو ملګرو ته داسې ویلې زما ملګرو زه هر ورځې هر ټیم کې اجدد اسلامي، زه خپله مسلماني هر ورځ نوې کومه، نوې نوې دا الله ته سوال کوم چې الله زما دین محفوظ کړي او الله د دې خبرې بیا بیا سوال کوم. د ده اولنۍ کارنامه هغه د تاتاریانو مقابله وه، خو چې کله دی خپل ځای ته راغی او درس یې شروع کو، نو دغه ځای کې د نهر قلوت په د شام دمشق خواته یو نهر و، هغه ځای کې یو غټه ګټه وه، دا ټول خلک به راتلل، حاجتونه به یې ترې غوښتل، نظرانې به خلکو کولې، شکرانې به ورته خلکو پیش کولې، او د خلکو دا عقیده جوړه شوې وه چې د دې خواله چې څوک راشي چې د چا څه ضرورت یې هغه پوره کېږي. لکه دا عقیده په دې زمانه کې هم د ډېرو خلکو په ځینې ځینې ځایونو په باره کې وي چې په کوم ځای کې د چا یو مشر د ځینې چا د کېناستو ځای وي که نه، نو ځینې خلک وایي دا د پلانکي پیر صاحب د کېناستو ځای دی او په دې کې وایي حاجت چې دی ډېر سم پوره کېږي د انسان. خو ابن تیمیه رحمه الله چې د دې خبرې نه خبر شو چې داسې یو شرکي عمل په یو ځای کې کېږي، باچایي وقت چې کوم او نائب السلطنت الاقرم چې کوم هغه دې خبرو ته نه وزګار، د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د خپلو شاګردانو سره هغې ګټې او ځان سره مزدوران بوتلل او هغه ګټې زره زره کړه او خلکو ته دا ښکاره کړه چې نه په دې کې خیر شته او نه په دې کې شر شته. او دا د هر یو مسلمان، د هر یو حق پرسته مسلمان د هغه فریضه داسې ده، د هغه ذمواري داسې ده چې کله ته یو منکر یینې په یو ځای کې، یو ناروا ته یینې، ستا ذمواري ده ده که ځان ته مؤمن وې، ستا او زما پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې من رأى منکم منکرا
فلیغیره بیده چې هر څوک غلط کار ویني په دې لاس یې منع کا که ځان ته رښتیا مسلمان وې که په لاس دې وس نه کېږي فبلسانه په دې ژبه باندې دا منکر ختم کا که په ژبه باندې نشي ختمولی فبقلبه زړه کې دې داسې سوچ جوړ کا چې څه وخت به داسې موقع راځي چې زه به دا منکر ختمول غواړم. الله کو دا درې وانه صورتونه د پکې نه وو نو رسول الله یو خبره کوي رستا چې د دې نه هغه پلوګرې د شړشم د دانې په عمره ایمان په ځان کې مه ګاڼه ګورې. نن د دې زمانې شرکیاتو ته وګوره هغه ملکونه هغه چې ځان ته اسلامي ممالک وایي د قبرونو د پاسه ګمبتونه جوړ شوي دي. شیخ الاسلام په یو کتاب کې لیکي رحمه الله د ډیرو خلکو عقیده داسې عقیده جوړه شوې ده د ډیرو خلکو چې هغوی د قبرونو نه خپل حاجتونه غواړي. ډیر خلک داسې شته په دنیا کې او بیا یو ناشنا تفصیل کوي ډیره ناشنا خبره. هر یو انسان چې د قبر خواله ځي که په دې نیت باندې ځي چې تا ته آخرت را یاد کی دا خو محمد رسول الله ویلی دی صلی الله علیه وسلم. نبی علیہ السلام ویلی دی امت ته دا نصیحت کړی دی چې کنتو نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها. نبی علیہ السلام وی ما تاسو یو وخت د زیارت د قبرونو نه منع کړی وی خو چې عقیده برابر شوه رسول الله وی وس د قبرونو زیارت لزی او دا ولې زی فانها تذکر الاخره دا قبر لچې لاړې تا ته به آخرت را یاد شي یو ورځ دسیم په ما او تا را روانه ده چې داسې به په قبر کې پروت یې لکه نن چې دا بل مسلمان رور په قبر کې پروت دی. او نبی علیہ السلام فرمایي د قبرونو زیارت ځکه کوئ چې تدمع العین دا د انسان د سترګو نه اوښکې به دا د انسان د دنیا سره مینه ختموي. دا د قبر زیارت په دې بنا باندې د محمد رسول الله سنت دی. خو چې مشرک انسان چې وي او د چا چې عقیده کې فرق وي د هغې ذهن کې دا وي چې د قبر زیارت له چې څوک ځي د ډېرو خلکو ذهن کې دی چې دې کې ثواب ګنې ډېر زیات دی او دلته ګنې حاجت ډېر ښه پوره کي. شیخ صاحب وایي رحمه الله چې څوک د قبر زیارت لځي که د ده د عقیده چې دا قبر والا دا زما حاجت شي پوره کولی او زه ورته سوال وکړم او دته ووایم چې زما پلانکې سیده یا پیره بابا یا فلان یا بل او دا د عقیده چې او دا زما حاجت شي پوره کولی دا عقیده که د چایي الله فرمایي په قرآن کې ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه. کله چا دا عقیده الله فرمایي د دې انسان نه ګمراه انسان د سره شته دی نه چې د چا عقیده دی چې یو قبر والا یو بوت زما حاجت شي پوره کولی دا د قیامت پورې د حاجت نشي پوره کولی. الله فرمایي زمونږ د دې زمانې کم مشرکان چې دی ډېر زیات اگر که تا ته به دا په ذهن کې نه راځي چې ګنې اوس به هم داسې خلک وي چې هغه به د قبرونو نه حاجتونه غواړي اوس یې انتې غواړي. خاص کر د محمد رسول الله چې کم قبر دی صلی الله علیه وسلم د ډېرو خلکو داسې عقیده ده چې محمد رسول الله اوس هم د سړي حاجت شي پوره کولی او هغه ته چې داسې سوال وکړي چې د الله پیغمبره زما دا حاجت دی او مال یې پوره کا. شیخ الاسلام وی ابن تیمیه رحمه الله بلکې وی ما په خپل اند دا واقعات لیدلی دي دا مې اوریدلی دي دا قصې مې په خپل اوریدلي چې کله ځینې خلکو قبر والا د رب العالمین مرتبه ورکړې ده او خواته چې کم منجور ناست وي هغه د محمد رسول الله مرتبه ورکړې ده او د خلکو عقیده دا ده د ډېرو خلکو چې دا منجور چې څه ته حلال وي هغه حلال دی او چې څه ته حرام وي هغه حرام دی. بلکې ما وی د یو منجور واقعه په خپله ولیدله
چې کله دی قبر ته ناستو او سړی ولا راغی ورته ویلې چې زما داسې ضرورت دی او زمونږ په ملک کې په موږ باندې داسې ظلم کیږي. وایي هغه سړی دننه ننوته او بیرته راووته وایي دې کس ته ویلې چې ما حضرت صاحب ته ستا خبره وکړه او حضرت صاحب ویلې چې زه په محمد رسول الله پسې لاړم، هغه ته مې ویلې او محمد رسول الله ویلې چې ما الله ته ویلې او الله ویلې چې ما په پلانکي باچا پسې خط ولیږو جواب چې ګورې دې سره آینده لپاره نور ظلم ونه کې. وایي چې دا عقیده دا د ډېرو نام نهادو مسلمانانو عقیده ده. ستا سره به په دې باب کې جګړه هم کوي، په دې باب کې چې ته ورته دا خبره وکړې چې دا خو د شرک او د کفر عقیده ده. ابراهیم علیه السلام یو لوی سړی تیر شوی، الله په قرآن کې د هغه دا قصه نقل کوي. الله وایي وحاجه قومه، دا هغه قوم د ابراهیم سره جګړه کوله. ابراهیم علیه السلام ورته ویلې یا ظالمانو د رب سره شرک کوئ، د الله نه ستاسو یېره نه پیدا کېږي، تاسو ما د دې باطلو الهو نه یېروئ. اخر کې ابراهیم علیه السلام ویل زه ستاسو د ټولو الهو نه نه یېرېږم، ستاسو چې څه د وسې کېږي زما په خلاف باندې وکئ. او بیا ویلې زه به څنګه وکیف اخاف ما تشرکونه، تاسو د الله نه یېره نشته. او په آخر کې ویلې فأي الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. او بیا ویل الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. چې د چا په عقیده کې شرک نه وي الله ولا په دنیا کې امن ورکوي او په آخرت کې مولا امن ورکوي. شیخ الاسلام ابن تیمیه چې دا حالات کله ولیدل چې په کوم ځای کې به یو غټ قبر و چې خلک به شیخ صاحب وایي ما په خپلو سترګو داسې خلک لیدلي چې هغوی کله مونځ کوي نو دې قبر ته مخ کوي او داسې پکې ویله چې دا قبله کعبه چې ده دا د عوامو خلکو کعبه ده او قبله ده او زمونږ د خواصو قبله چې دی نو دا قبرونه د اولیاو دي. دی خبره باندې ځان پویه که که د چا دا عقیده یي چې وړوکې کس راسکې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې هم د چا دا عقیده یي چې هغه زما حاجت شي پوره کولی، هغه زما نه تکلیف لرې کولی شي، او چې زه ورته د قبر خواته اواز داسې وکړم چې د الله رسوله امت په مشکلاتو کې اخته او د موږ مدد وکړه. لکه ځینې صاحبان وایي چې د محمد رسول الله قبر له یو شاعر راغی اوږده قصیده پیش کوي او دا یې د ډېرو نام نهادو شیوخ او علماو په کتابونو کې اوس هم دا عقیده شته. د ډېرو بدبختو خلکو دا عقیده اوس هم شته چې محمد رسول الله د قبر نه لاس خلکو ته راوباسي او محمد رسول الله د قبر نه خلکو سره مصافحه هم کوي، محمد رسول الله د خلکو سره کورونو ته راځي مددونه مو کوي. دا خبره یاد ساتئ، دا عقیده چې د هر چا یي هغه د دې خپلې عقیدې اصلاح وکړي. دا د کفر د شرک عقیده ده چې چا د هر چا په باره کې دا عقیده وي. الله په قرآن کې وایي ډېر خلک شته چې هغوی دعوه د ایمان کوي خو د هغې سره شرک هم کوي. ډېر خلک په دنیا کې داسې شته او انشاءالله د دې خبرې دا په ځان باندې بده مه ګڼه، خو دا خبر یاد ساته زمونږ پیغمبر محمد رسول الله ویلي چې زما په دې امت کې شرک د میږي د رفتار نه پټ پټ چلیږي. الشرک فی هذه الامه اخفا من دبیب النمل. دا میږي چې څنګه رفتار کوي په دې څوک نه پیږي. کله کله یو انسان د ځان نه خبر هم نه یو دی د شرک په دروازه ورته ننوتی. صحابه چېرته داسې نه وکړي چې ګنې هغوی ته څه مشکل را وړاندې شوی او د محمد رسول الله قبر له راغلي چې د الله رسول زموږ مدد وکړه. کله چې باران نه کېدو امام بخاري دا قصه ذکر کوي. سخته سوکړه وه، ګرمي ډېره زیاته وه. عمر رضی الله تعالی خلکو ته ویلې ای خلکو موږ به مخکې محمد رسول الله ته ویلې چې د الله رسول الله نه سوال وکړي چې الله را باندې باران وکړي،
اوس هغه نشته دی د محمد رسول الله په ځای باندې محمد رسول الله به د عباس داسې قدر کاو لکه څنګه چې زوی د پلار قدر کوي محمد رسول الله به د قدر کاو ازی د توایو چې دی الله ته موږ له سوال وکي نو هغه عباس ودرېد او الله ته سوال وکړ یا الله څه مصیبت او بلا چې راځي په ګناه باندې راځي دی خلکو الله تا ته متوجه کړی ما ځکه زه د محمد رسول الله تریما زما مقام په دې وجه چوت تا ته سوال کوم چې الله په موږ باندې باران وکي خو صحابه محمد رسول الله ته نو ویلي چې تلاله د حاجت پوره کا کله چا د دویم قسم صورت داره کله ځنې چا داسې عقیده ای چې محمد رسول الله خو حاجت نشي پوره کولی په خپله خو هغې الله ته سوال کوي دا عقیده دا هم د شرک عقیده محمد رسول الله هغه په خپل ژوند کې څه خبرې کړې وې ډېرې زیاتې یوه خبره محمد رسول الله په ژوند کې داسې کړې وه لا تتخذوا قبري وثنا زما د قبر نه بوت مه جوړوئ او داسې ویلي لا تجعلوا قبري عیدا زما د قبر نه عرس والا ځای مه جوړوه زما د قبر نه اختر مه جوړوه چې ځې او راځې او رامنډوې د قبر ته محمد رسول الله عایشه فرمایي زموږ او ستاسو مور که محمد رسول الله سره دا یېره نه وې او د صحابو سره دا یېره نه وې چې خلک به د ده د قبر نه حاجتونه غواړي محمد رسول الله به یې په یو خوشي میدان باندې ښخ کړی وی خو په دې قبر کې په کور کې ولې ښخ کو چې څوک دې سبا حاجت نه غواړي د ده نه زموږ ډېر عوام وروڼه چې کله حج او عمرې له لاړ شي نو په هر مانځه پسې د رسول الله قبر ته داسې ورمنډوي ته به ګنوې چې دا کعبه ده کعبه دا خبره باندې ځان پویه کول غواړي د الله نبی فرمایي محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې ویلي دي زما د قبر نه عید مه جوړوه عید وایي تلو راتلو ته چې ځې او راځې زما د قبر نه اختر عود بیرته واپس کیږي ډېر مسلمان وروره که د حج او عمرې له ځې اول خو د خپلې عقیدې اصلاح وکړه د محمد رسول الله قبر ته بیا نه ورځې ولې ځکه هغه چا چې ته محمد رسول الله را لګلې هغه ته د مخکې نه دا ښودنه کړې وه چې داسې خلکو ته ووایه چې زما د قبر نه به عید نه جوړې زه مکه کې یو عالم او دا ټول خلک یې پیژني شیخ مکی ورته وایي د هغه نه چا تپوس وکړو چې دا خلک چې د محمد رسول الله قبر ته بیا ځي او راځي دا صحیح کار کوي هغه ویل دا د قرآن د حدیث نه خلاف کوي دا کار نو ویل څه به کوي ویل زیات نه زیات که خامخا یو ځل دی چې مدینې ته لاړ شي یو ځل په اوله ورځ ورشه او بیا یو ځل چې اخري ورځ راوځي زیات نه زیات داسې وکړه او زما علم دې ته رسېدلی چې یو ځل د محمد رسول الله قبل له مدینې ته لاړې یو ځل بس دی بس او دا خبره ذهن کې دا د رسول الله بېعزتي نه ده دا د رسول الله د خبرو د هغه د ویناګانو قدر دی چې هغه موږ ته داسې خبره کړې ده چې بیا ځه او راځه نو که ستا دویمه عقیده د شادای د قبر په باره کې ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې دا قبر والا الله ته سوال کوي د سړي لکه د ډېرو مشرکانو عقیده دا ده قرآن کې الله فرمایي چې ته دې مشرکانو ته ووایې چې تاسو د دې قبرونو د دې بوتانو ولې بندګي کوئ مشرک انسان وایي داسې چې ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا د دې بندګي ځکه کوو چې دی موږ الله ته نږدې کوي موږ یې ده ته ووایو دی الله ته زموږ سوال پیش کړي دې ته د شرک عقیده وایي چې دا هم د ډېرو خلکو په ذهن کې پرته ده زموږ دور کې یو مخکې موږ مدینې ته تللي نو قبر ته په هغه زیارت ته د رسول الله د قبر اول ځل باندې ورتلمه نو یو بریلی و نو هغه د محمد رسول الله د قبر نه لاس یې چوت کړي او دعا ترې غواړي هغه ځای کې چې کوم عالم ولاړ و هغه ورته وایي یا حاج الحاج یا حاجي هذا ليس بجائز هذا غیر مشروع هذا شرک د رسول الله د قبر نه څه غواړي
که دعا غواړې قبلې طرف ته مخ کا. موږ ته محمد رسول الله سنت داسې ښودلی چې کله ته دعا غواړې قبلې طرف ته مخ کا، ته د قبر طرف ته توجه مه کوه. نو هغه بریلی وایي یہ سب وابی ہے وایي دا ټول وابیان دي. ما ویل چې دا یا پاکستانی دی یا هندستانی دی، دا ټول ویل وابیان دي. دلته دا د وابیانو دغه دی. لږ مخکې وخت کې څه خلک یو بریلی و د رسول الله په دې جنګره پسې نښتی و. هغه ورته هغه عالم ورته ویلې حاجي هذا شرک. هغه ورته وایي عقیدت. هغه داسې ډانګې چوت کو ویل حکومت. دلته ویل دا خبرستانه چلیږي چې ته دې د محمد رسول الله د قبر روضې نه هغه ښکلی په دې ځای کې دا خبرې نه چلیږي، دا د شرک عمل دی. نو که د چا دا عقیده یي، لږ ورځې مخکې مې یو ملګري راته یو مفتي صاحب ورته خلکو وه، د یو مفتي صاحب یو بیان یې راته واورېدو چې مفتي صاحب د یو عالم په باره کې وایي چې فلانکې عالم ویلې چې ما او هغه دواړه د رسول الله د روضې قبر خواله ورلو او موږ د رسول الله د روضې ته راووتلم او فلانکې مولانا صاحب چې و نو هغه ډېر ساعت تېر کړو او بیا قسم وخوري وایي زه دا خبره وایي نقل کوم او دروغ نه وایم په دې قسم. وایي مولانا صاحب چې راووتو ما ورته ویل چې مولانا صاحب ولې دې دومره ساعت تېر کو؟ ویل ما ته ویلې چې ما خو د رسول الله د روضې د هغه د روضې د رسول الله د هغه زیارت مې کاوه. ویل ما ورته ویل چې زیارت خو داسې یو 15 منټه کې کېږي، دومره ساعت څومره ساعت دې تېر کړ؟ ویل ما ته ویلې چې نه، ما د رسول الله نه ډېرې مشورې غوښتلې او ما ته ویلې چې په دې موجوده سیاست کې به څه کوې او دا کوه او دا کوه. ما ویل والله دا عقیده چې د چا دا عقیده چې محمد رسول الله تعالی مشورې درکوي په دې وخت کې دا خبر یاد ساته، دا عقیده دی د شرک ده که د هر چا. محمد رسول الله چې کله وفات شو، ابوبکر صدیق باندې ډېر غټ حالات رال، په عمر باندې راغلي و، په عثمان باندې راغلي و، په علي باندې راغلي و. محمد رسول الله قبر ته چرته ابوبکر نه و ودرېدلی چې په دې حالاتو کې موږ څه چل وکړو د الله رسوله. شاه اسماعیل شاه شهید رحمه الله فرمایي وی معاذ الله که از ابوبکر و عمر این چنین شرک به صدور با آمد. دا الله ته پناه غواړم د دې خبره نه. محمد رسول الله لا په قبر کې نه وي ښودل شوی. د خلکو په دې مسله کې اختلاف شو چې د محمد رسول الله د قبر ځای به کوم وي. محمد رسول الله له به غسل څوک ورکوي، د محمد رسول الله نه به وروسته خلیفه څوک وي. اختلاف پکې زیات پیدا شو، خو چا ابو محمد رسول الله ته داسې نشو ویلی چې د الله رسوله تا نه مشوره غواړم چې ستا نه وروسته به خلیفه څوک وي او تا له غسل څوک درکي. صحیح حدیث کې راغلی دی چې کله محمد رسول الله وفات شو، سنح نومي مقام کې ابوبکر صدیق و چې هغه د دې خبرې نه خبر شو چې محمد رسول الله د دنیا نه تللی دی. راغی اول خې د خولې نه دا خبره ووتله، ملا مې ماته شوه، خو په خپله سورلۍ باندې چې کله راغی محمد رسول الله په خپله کمره کې د عایشې ابۍ په کمره کې پروتو، صادر حبري صادر یې پرې سر د پاسه پروتو، صادر یې وله د مخ نه درې کړو او راښکته شو پې او محمد رسول الله یې ښکل کو او دا یې ویلې قسم په الله هغه مرګ چې ستا دپاره رب العالمین لیکلی و په هغه مرګ باندې ته مړ شوې او زما دې په الله قسم یې ستا الله په تا 2 مرګونه نه راولي ویل. خو کله چې بار ته راووته خلکو ته ویل راغونډ شئ، خبره ته کوم، تقریر درته کوم. عمر چې و هغه نه کېناستو، ویل دا دې ولاړې داسې. او چې کله ودرېدو په خطبه کې اول دا خبره وکړه وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل. که محمد رسول الله مړ شي یا ووجلی شي انقلبتم على اعقابكم، تاسو به په خپلو پوندو ګرځئ. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. او دای پسې به یې ویلې من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، چې د الله بندګي کوي هغه ګورې نه مري. ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، چې څوک د محمد بندگی کوي صلی الله علیه وسلم هغه مړ شو، بس دنیا نه لاړ. د چا که داسې عقیده وي
چې محمد رسول الله خلکو له مشورې ورکوي. دا خبرې د خپلې عقیدې ته دې لږ وګوره. قرآن کې ورته 100 ځل دا خبره کړې وه. قرآن کې ورته الله ویلي زما نبي انک میت و انهم میتون، ته به مرې او دا خلک به مري. یو ژوندی ذات یو دی، هغه همیشه ژوند چې د چا دپاره دی. وتوکل علی الحی الذي لا یموت، په هغه ذات باندې ځان همیشه دپاره وسپاره چې په چا مرګ نه راځي، چې الله دی. دیو جنا شیخ الاسلام ابن قیم وی رحمه الله دسی عقیده دی سمه که دا خپل عقیده که ستا دا عقیده وي چې رسول الله په دې قبر کې داسې ژوندی دی لکه څنګه چې مخکې ژوندی و، او ستا سوالونه الله ته پیش کوي. لو کان حیا بالضریح حیاته قبل الممات بغیر ما فرقانی، والله وی زما دی په الله قسمی که داسې وی که نه چې داسې ژوندی وی لکه څنګه چې مخکې ژوندی و، ما کان تحت الارض بل من فوقها والله هذه سنة الرحمن. بی رسول الله د دې قبر د لاندې څه کول، بې بار ته راوتلو له پکارو. په دې ملک په دې دنیا کې غټ فسادونه شروع دي چې د دې خلاف په هغه باندې خو دعوت او تبلیغ او نهی عن المنکر فرض وه. عرض دا ورونو که د چا دا عقیده یي دې خبرې ته سوچ وکوي چې هر قبر والا ستا سپارش الله ته پیش کوي. دا د مشرکینو د مکی عقیده وه چې هغوی به دا عقیده ساتله چې محمد رسول الله چې قبرونو والا زمون خبره الله ته پیش کوي، دا بوتان خبره زمونږ الله ته پیش کوي. دا عقیده دریم نمبر یو بل شانته عقیده. ځینې خلک داسې وایي چې قبر له لاړ شي د هغې عقیده داسې وي، داسې قبر والا ته وایي ستا په توفیل باندې د الله نه غواړم، ستا په حرمت باندې د الله نه غواړم، ستا په وسیله باندې د الله نه غواړم. دا عقیده فهذا مما لم يفعله احد من الصحابه، نه دا یو صحابي کړې ده، نه یو صحیح صحابي نه چرته ده، د یو صحابي نه چرته دا نقل دي، نه یو چرته د دې امت چا ویلي دي چې داسې به ته وایې چې د پلانکي په توپیل یې درنه غواړم. دا طریقه که صحیح وي دا به موږ ته محمد رسول الله په ژوند کې ښودلی وي. یو د ابن تیمیه لویه کارنامه چې وه رحمه الله د عقیدو اصلاح وه. په هغه زمانه کې یو سړی پیدا شو مخکې نه مشهور المجاهد ابراهیم ابن الطحان. د یو کوټ به اغوستی و غټ پوته یې رسېدلی و، برېت یې چې و دا یې په دې شونډه د پاسه راوښتي و، اوښتې یې غټ کړي و، نوکان یې غټ کړي و، چرس به سکل، حرام شیونه به خوړل، او ویل به چې زه دریاب ته ورننوتی یم د الله معرفه، ما ته هر څه حلال حلال شوي دي. شیخ الاسلام چې د ده نه خبر شو خپلو ملګرو ته ویل ځئ چې پسې لاړ شو. چې پسې لاړ څه خبرې کې شابه اول خې داسې ملګرو ته ویلې دا کوټ ته زره زره کوي ویل، دا ته تار تار کوي. اول خې ورسره دا کار وکړو، بیا ویل قینچي راوړئ سر یې پاک لرې کړو، بیا یې ویل دا برېت وله د رسول الله، او بیا یې ورته ویلې سنتو سره د قرآن او حدیث سره به موافق شي، ورنه ګنې د نن نه وروسته که داسې کار دی وکړو سر به د هغه ځای کې پروت وي. لږه زمانه وروسته یو بل معمر سړی و محمد الخباز، دا چې ده به هم داسې خبرې کولې زه کرامت والی زه دا یم زه دا یم. ابن تیمیه رحمه الله الله علم د قرآن او حدیث ورکړی، ستا کرامتونه ویلي څه نشته، اوس به دې پته ولګي. لږ ساعت یې ملګرو ته ویلې او دا ورته وایي چې توبه وباسه او داسې ووایه چې آینده دپاره به د قرآن او سنت د لاندې ژوند تېرومه، او که داسې نه وي نو سر به دې په هغه ځای کې پروت وي. هغه ویل توبه ده د نن نه وروسته نور څه به نه ویمه. لږه زمانه وروسته 704 هجري وه، رفاعیه یو ډله وه رفاعیه، هغوی به دا دعوه کوله چې موږ کرامتونه والی یو او موږ داسې کارونه کوو چې هغه بل چا نه دي کړي. اول یې باچا ته دا راغونډ شو ټول نایب السلطنه، هغه ته اول رپورټ پیش کو چې
چې ابن تیمیه ته ووایه چې دی زمونږ خلاف د احکام په موږ باندې په زور د احکام نه چلی، موږ د خپل دین ته پرېږدي چې موږ څه کوو، موږ خو طریقت والی یو، موږ خو داسې چوتې درجې والی یو. او باچا ته وایي چې باچا نایب د باچا ته وایي موږ ته لږ اجازه وکړه، په دې مکان کې به داسې کرامتونه اوس ښکاره شي، اور بل که او موږ به دې اور ته ور ودانګو، ته به ویني چې موږ به اور ونه سوځي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه ورته وایي څوک تاسو کې اور ته وردانګي؟ اول ویل غسل ورکړي، ځان باندې د ظاهري اسباب شیونه لګولي او ته اور ته وردانګي. اور اول ویل دا خبر یاد ساته، اور چې نه سوځاو هغه یو سړی و په دنیا کې چې هغه ابراهیم علیه السلام و، او الله په قرآن کې ورته ویلي چې ما الله وایي اور ته ویلي چې یا نارو کونی بردن و سلاما، صرف په ابراهیم باندې به یخې، بل چا بل څوک نه دی ویلي. ویل تا به اور خامخا سوځي. اول ویل غسل زما په مخ کې به موږ دله غسل درکو چې تا باندې دا کم ظاهري څه دی لګولی چې دا د نزوین زما. بیا ورته ناشنا خبره کوي که بالفرض داسې مو شي چې تا ودیم لمبه و بیا مو ورته شی دانګلی، دا خبره دا ستا د کمال څه دلیل نه دی، دا ستا د کرامت څه دلیل نه دی، دا ستا د عزت دې پسې وروسته یو سړی را روان دی، یو کس را روان دی. موږ ته محمد رسول الله د هغه په باره کې ډېر زیاتې خبرې کړي. ویل دجال را روان دی او محمد رسول الله ویلي چې دجال به داسې کارونه کوي چې کله به باران هم ورئ، دجال به کله مړي ژوندي کوي، د دجال په باره کې داسې ویلي خزانې به هم خلکو له ورکوي، دجال به خلکو له ځناور او مالونه هم ورکوي. محمد رسول الله موږ ته ویلي و چې یاد ساتئ ستاسو رب چې دی هغه ګورې ړوند نه دی، ستاسو په رب باندې عیب پکې نشته، او د دجال صرف یوه نښه راته ویمه چې د هغه یوه سترګه ګورې راوتې ده. ستا ویل دا د کرامت دلیل نه دی، نه ستا د عزت دلیل دی. ویل دا خبرې چې واورېدله د هغو یو شیخ و د دې رفاعیه قبیلې د دې قوم د دې خلق طریقت والا یو شیخ و، شیخ صالح ورته وه. هغه وایي چې دا زمونږ چې کم مکر دی، دا زمونږ چې کم کرتب دی، دا د تاتاریانو څه چلیږي، دا په شیخ الاسلام ابن تیمیه او د هغه په ملګرو نه چلیږي. او بیا شیخ صاحب یو کتاب لیکلی دی په دې موضوع باندې چې د رفاعیه قبیلې کم غلط عقیدې دي، کم غلط نقص، هغه ټول په تفصیل سره بیان کوي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په خپله نه به د نهي عن المنکر فریضه ډېره زیاته ادا کوله، او د دې د وجې نه د دې خلکو په نظر کې د هغه یو مقبولیت پیدا شو. خلکو به دا ویلې باچا په نوم باندې ناصر دی او باچا خو په اصل کې ابن تیمیه دی. خلکو ته پته وه چې د دې خلکو په ټولو په زړونو کې الله د څومره مینه او محبت اچولی. د دې د وجې نه حافظ ابن کثیر البدایه والنهایه کې لیکلي چې د دې د وجې نه د ډېرو خلکو د ده سره حسد پیدا شو، د ډېرو شیخانو، د ډېرو علماو، د ډېرو خلکو سره چې دله الله ولې دومره مقبولیت عامه ورکو، دومره لوی مقام الله دله ولې ورکو. او دا حسد داسې یو مرض دی چې کله کله سړی د حسد د وجې نه د خپل رور مرګ ته هم تیارېږي. قابل بدبخت حابل د حسد د وجې نه قتل کو، د حسد د وجې نه کله کله ورونه راولېږي خپل رور کوي ته مارچوي. د حسد هغه یو بیماري ده چې د هرې خبرې به ته علاج وکړې، خو د حاسد سړي ته علاج نشي کوی. یو شاعر ویلي دی ډېر ښایسته خبره کړې، هر سړی به خوشحاله کړي. اعطیتو كل الناس من نفس الرضا الا الحسود فانه اعياني. هر سړی به خوشحاله کی، کینهګر نه خوشحالېږي. و ابا فما يرضيه الا ذلتي وذهاب اموالي وقطع لساني. کینهګر وایي دا عالم، دا شیخ، دا پلانکې چې د دا جبه سو پورې نه د هغه زړه د دې نه په غیر نه خوشحالېږي. حالدار ابن تیمیه څه ګناه کړې وه؟ ما ان لي ذنبا الیه علمته سوا تظاهر نعمت الرحمن. الله چې کوم نعمت ول ورکړی دای خلکو ته ښکاره کا، او دقه غریب داغه غلطي و. او هم خبره دا واورئ
چې د چا په زړه کې کینه د مسلمان سره وي دا خبره ته یاد ساته که ته شیخ یې که ته عالم یې که ته هر یو د دین خدمت کې دا یاد ساته الله په قرآن کې فرمایلی دي یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم دا زړه چې د کینې نه خالی نه د مال به فایده درکړي او نه د اولاد دا خپل زړه د هر مسلمان سره داسې همیشه دپاره چې د مسلمان سره میلاویږي په آزاد تندي باندې میلاویږي ابن تیمیه رحمه الله هغه زمانه کې مولیانو په یو اعتراض وکړو چې د ده عقیده چې دی نو دا د قرآن و سنت د سلفو نه خلاف د ده یو کتابو العقیدة الواسطیه د هغې عقیدې په باره کې د خلکو دا اعتراض و هغه عقیده کې هغه دا خبره کړې ده چې الله د عرش د پاسه دی د الله صفتونه څنګه چې د الله د شان سره مناسب وي دا به ثابتول غواړي کومه خبره چې الله په قرآن کې ثابته کړې هغه به منو چې کوم یې نفي کړي هغه به نه منو دا خبره په تفصیل سره کړې ده ابن تیمیه رحمه الله باندې خلکو باچا ته اعتراض وکړو ویل دی چې دی د عقیده د سلفو نه خلاف ده ابن تیمیه رحمه الله ورته ویلې راغونډ شئ د ټولې دنیا مولیان راغونډ شئ راځئ چې خبره وکړو چې زما کومه خبره خلاف ده د قرآن و سنت نه یو خبره یې کړې وه حیران به شي ویل زما د ټولې دنیا علماو ته دا چیلنج دی چې ما ته یو په سلفو کې یو امام وښیوئ چې هغه د محمد د الله په یو صفت کې تعویل کړی شیخ الاسلام وایي ما 3 کاله دا چیلنج خلکو له ورکړو او دا هغه بل شاګرد دی دا هغه شاګرد ابن قیم رحمه الله دی خلکو ته چې څوک د الله د عرش د پاسه نه مني دی خلکو ته ویلي راځئ د حجر اسود او د رکن یماني په منځ کې به الله تعالی سود کو که څوک د الله اسماء او صفات نه مني او تعویل پکې کوي الله دې تباه کړي او که د بل جانب په باطل ایدا دی الله خو یو قسم دی خبرې ته تیار نه شو چې کله هغه عقیده علما راغونډ شو دا کتاب یې ولستو په هغه زمانه کې غټ علما وو هغه چې واورېدله ویل یاره دا عقیده خو صحیح عقیده ده د خلکو دا سوچو چې ابن تیمیه ته به ډېر ذلت ورسیږي او دی به ذلیله شي خو هغه زمانه کې چې خلکو د دې امام دا حال ولیدو چې ډېر په عزت باندې بیرته کور ته راغی خلکو د عزت چې هغه زمانه کې څه نښې وې دا یې ټولې چوتې کړې چې دغه شان الله د دین خادم له داسې عزت ورکوي خو په دې باندې کار ونه شو دویم ځل پې بیا اعتراض وشو دریم ځل پې بیا وشو او شیخ به همیشه دپاره دا خبره کوله چې د چا زما په کم یو کار باندې اعتراض وي زه هر وخت کې تیار یم اخر کې د شیخ جیل ته ولیدل انشاءالله شیخ یو خبره کړې وه ډېره ناشنا خبره هغه ویلي و ابن عربي ابن سبعین صدر الدین رومی او تلمسانی ویلیو چې د دې صوفیانو عقیده چې ده دا د کفر او د شرک عقیده ده دوی هغه دین خلکو ته نه دی ښودلی کم دین چې الله په انبیا علیهم السلام را لېږلی د صوفیانو عقیده داسې ده چې دوه نشته خالق او مخلوق نشته بس یو خالق دی و عابد او معبود نشته داعی او مجیب نشته دا ټول یو شانته خلق دی د ده یو بدبخته ابن التلمسانی دا ډېر بدبخته دا د ابن عربي په عقیده باندې او د صوفیانو د دې عقیده باندې او د ویلې د شاګرد وایي ما ته یو ځل وایي قرآن دا فتوح فصوص الحکم د ابن عربي کتاب دی دا مې ته یو ځل واده ده نه وایي ما ورته ویل چې په دې کتاب کې خو د قرآن ډېرې خلاف خبرې دي ما ته ویلې قرآن نعوذ بالله ټول د شرک نه ډک دی توحید خو موږ پیژنو د صوفیانو د ډېرو خلکو سوچ را دی چې دا ښه خلک دی دا خبره انشاءالله بله جمعې ده د هغې د عقایدو تشریح به کوو انشاءالله وایي ما ورته لږ ساعت وایي ما ورته ویلې په لارې روانو دې تلمساني ته مې ویلې شیخ الاسلام وایي الذي هو اخبث من سائرها او دا پکې ټولو نه لوی خبیث و وایي ده ته ما په لارې روانو وایي ما ورته ویلې دا شاګرد دی وایي چې یو مړ سپی پروت او خارخ د وجې نه مړو ویل ما ورته ویل چې دا م الله دی او دا م الله نه دی نو څه شی دی نعوذ بالله من ذلک ویل لږ چې ایسته لاړو ویل ما ورته ویلې چې ښه چې د هر څه الله دی نو دا څنګه چل دی
دا مور څنګه شو دا ښځه څنګه شو دا یوه ولې جایز ده په نکاح او دا بله ولې ماته ویلي چې څوک چې ورننوځي په دریاب د علم کې د الله په معرفت کې د هغه په نیز باندې ښځه او مور بیا یو شی هغه دا هسې دا څوک چې نه دي پوهه په صحیح دین باندې شیخ الاسلام چې دا خبرې ویلي دي په کتابونو کې په هغه باندې کتاب ولیکو او داسې پاکه ویله چې دا عقیده هغه عقیده ده چې دا د قرآن و سنت خلاف عقیده ده انشاءالله بلې جمعې له به د دې نور وضاحت کوو واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين